بله کاملا همدغه ټکي ته زه راتللم چې د تیرې لسو ورځو کې چې کوم خاص غټ بریدونه په پاکستان باندې شوي دي، دا بریدونه د دې لامل شول چې دوی یو قدم شاته واخلي، ځکه چې تاسو کتل چې په بلوچستان کې دوه لوی ښارونه دی د لاسه ورکړل، یو مستونګ یو دالبندین، او بل دا دی چې د پاکستان او د ایران ترمنځ د تفتان لویه لاره چې ده شهرا چې ده دا اوس د پاکستان د کنټرول نه ووتله او دا د ازادي غوښتونکو کنټرول ته لاس ولوېدلې ده، او دا باعث هغې رخنه د کارونو کې ورته کېږي، بندیزونه ورته پیدا کړي چې دوی کوم خفیه همکاریګانې چینایانو یې دې لارې نه ایران ته کولې، د هغې مخنیوی شوی دی. د تاسو وکتل چې هغه بله ورځ په باجوړ کې استشهادي او عملیات چې وشول 58 پاکستانیان پکې ووژل شول، 150 تنه پکې ټپیان شول، او دا په دغه د منګي سکاوټ په منطقه کې شوی و او دوی د منځه تللی و. همدارنګه په وزیرستان کې 14 تنه نور په تاریخ د 14 باندې له منځه تللي و. همدارنګه په تاریخ د 18 کې په راولپنډۍ کې یو انفجار کې 50 تنه ټپیان له منځه تللي و. همدارنګه په باجوړ کې دویم برید چې شوی 50 تنه ټپیان او مړي هلته پرېوتي و. همدارنګه تاسو فرضاً د پرون عملیاتو ته لاړ شئ، په کوهاټ کې چې عملیات وشول 18 تنه نظامیان وژل شوي، 12 د پاکستان د ایسای غړي. دغه ټول ایسای چې ماته هغه بله ورځ چې په مستون کې دوی مستونګونی و 200 تنه د پاکستان پوځیان اسیران کړل. دا ټول موږ تاسو ته ښیي چې ازادي غوښتونکي قوت هلته مخ په وده دی، لاسبری زیاتیږي، ښارونه نیسي، پوځ دا کېږي. پوځ چې کله دلته د فشار لاندې راځي بیا د افغانستان سره دا کوي، یا دا ده چې برید کوي، کله چې برید کامیابیږي نه او افغانستان هغې برید ته اعتنا نه کوي او په پالیسي هماغه روانوي، بیا نو کله بیا دا رقم ته مخ راړي. لکه تنه خواجه آصف دا خبره ونه کړه پرون بله ورځ، تاسو فکر اسحاق ډار هم ویلې چې په افغانستان سره باید موږ خپل کړنلاره بدله کړو او د سولې لارې نه باید کده وکړو، افغانستان هم باید خپل نرمۍ نه کار راواخلي او موږ باید د سره کینو سره خبرې وکړو. زما په نظر باندې دا چالونه دي، فریبونه دي چې همیشه د افغانستان سره کړي، په دې اعتماد نه دی پکار. افغانستان دې په دې کار وکړي چې خپل ځان قوي کړي، تقویه کړي، تر څو د پاکستان د هوایي بریدونو مخه ونیول شي، او نور چې دننه پاکستان کې کم ازادي غوښتونکو کار روان دی هغه د افغانستان پورې اړیکه نه لري. تاسو معلومه ده دا ډیره لویه او نړیواله لوبه ده چې هغې کې هندوستان، اسرائیل، امریکا، امارات متحده عربي داسې ممالک لاس لري، او دغه اوس هم چې د دالبندین نیول شوی دی او د ایران دا لاره قطع شوې ده، دا د یو لوی نړیوالې د توطیې د تیوري په اساس باندې چې دغه کېږي، دا ځکه چې سند موجود نه دی نو مجبور د کانسپیرسي تیوري لفظ ورته استعمال شي. فاطمه صاحب دغه ستونزو ته په کتو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړه چې په مستونک کې څه ترسره شوي یا په ټوله کې د پاکستان په نورو سیمو کې باجوړ کې یا ډیری نورو سیمو کې بریدونه ترسره شوي دي، وایي چې پاکستان د فشار د لاندې ده، د دې ترڅنګ بېلابېلې ډلې هم هلته شتون لري، د بلوچ ازادي غوښتونکې ډله ده، ترڅنګ نورې وسلوالې ډلې دي. آیا پاکستان د سقوط، تجزیه، تقسیمېدو یا هم د حکومت د راپرځېدو یا هم دوی د خپلو ایالتونو د لاس د ورکولو سره مخامخ دی؟ ګورئ، کله چې یو نظام کې مخالفین دومره قوت پیدا کړي چې تاسو نه ښارونه نیسي، ولو که دا ښار یو دوه ورځو لپاره ونیسي، دا په خپله یو لوی اختلال په نظام کې پیدا کوي. تاسو دا معلومه ده چې مستونګ که دی دا په د افغانستان د ولایتونو په حساب کې ونیسي د 2 ولایتو ساحه لري، که د دالبندین ونیسي همداسې د افغانستان کې د ولایت 2 ولایتو نه خاوره زیاته ده، او داسې خاورې دومره ساحې په خیبر پښتونخوا کې تاسو وکتل بنو باجوړ دا سیمې یو څه مودې لپاره د مرکزي حکومت سره بې ربطه پاتې شولې. همدارنګې پرون تاسو وکتل چې د بنو پولیسو د مرکزي حکومت د احکامو د اطاعت نه سرغړونه اعلان وکړ. دا ټول د یو مملکت د نظام د ماتېدو د ورشکستګۍ علامت دی، او دا په دفتن نظام نه راپرځي، په ورو او طویل زمان کې راپرځي.
که تاسو د امریکا ته وګورئ، امریکا یو نړیوال قدرت او د 8 قدرتونو سره افغانستان ته راغلی و، مګر همدغه ورو ضرباتو چې مجاهدینو په 20 کالو کې ورکول اخر امریکا دې ته مجبوره شوه چې د میز د مذاکراتو ته راشي او افغانستان ترک ووځي. نو تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان د امریکا هم قوي دی او کوم مبارزه چې اوس فعلا په پاکستان کې روانه ده دا زمونږ د هغه مجادله چې د امریکایانو په مقابل کې روان د هغې نه دا ډیره قوي ده، د هغې نه دا ډیره قوي ده او په همدې اساس تاسو ګورئ چې دا مبارزه ورځ تر بله پیاوړې کیږي او زه فکر کوم په راتلونکي وختونو کې به دا دومره اغیزه د قوي شي چې پاکستان به دې ته مجبور شي یا دا سیمې خالی کی او یا دا د چې راشي میز د مذاکرې ته کیني او د مخالفینو سره خبرو کی. کوم شی چې موږ اوس پاکستان ته وایو چې د هغې نه مخکې ډېر در باندې ناوخته شوي، بهتره دا ده چې په بدون له دې نه چې په افغانستان تهمت وایي او په افغانستان باندې په حساب بریدونه کوي، هغې نه ښه دا ده چې د ټي ټي پي او د بي ال اې سره کینې خبره وکړي او دا مسله په د تفاهم او د مذاکرې د لار نه حل کړي. دا به د وړوکي پاکستان یعنی پنجاب لپاره به ده بهتره وي. بله فاطمه صاحب، بل پلو کراشو ټرمپ ویلي چې د عربي مشرانو په خوله باندې یا د دوی په خبره باندې پر ایران باندې ما برید ځنډولی دی، که نه برید من کولو، خبرې رښتیا بولئ؟ نه، ما ته دا خبر د شکمن غوندې ښکارېږي چې دا بي بي سي نیوز دا خبر ورکړی دی، یعنی یو مستنده نړیواله اداره د خبررسانۍ، خو چون دی کې د کامبینیشن یې داسې جوړ کړی چې قطر، امارات او سعودي سره په یو لاره کې نه دي، دوه مخالف قطبونو کې دي، نو څنګه په یو وخت کې دا غږ کوي؟ بل دا دی چې د دوی دا غږ دوی ته څه ګټه لري؟ آیا دوی کوم پلان د صلح لري؟ خو تاسو معلومه ده چې عربستان او قطر او دوی کوم پلان نه لري، پلان چې دی د پاکستان لاس کې دی.